افغانستان به د 300 څخه د ډېرو منډو جوړولو عادت پیدا کړي. د رحمت تازه څرګندونې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوي ورځنی او ټیسټ لوبو کپتان رحمت ویلي د نړیوالو سیالیو د بریا لپاره باید افغان لوبغاړي د لوړو هدفونو جوړولو او پوره کولو وړتیا نور هم پیاوړې کړي. رحمت په خپل تازه مرکه کې ویلي د کپتانۍ مسؤلیت ورته لوی ویاړ دی او هڅه به وکړي چې افغانستان په دواړو بڼو کې بریاو ته ورسوي. نوموړي ویلي د ټیسټ کرکټ تر ټولو لویه موخه دا ده چې افغانستان د نړۍ د غوره اتو لوبډلو په قطار کې ځای پیدا کړي، خو د هدف ته رسیدل سخت کار او اوږدمهاله پلان او د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا غواړي. د ورځنیو لوبو په اړه رحمت ویلي افغانستان لا د مخه ښه حالت لري او مخکې د نړۍ د اووم او اتم مقامونو تجربه هم لرلې ده، خو اوس هدف دا دی چې د نړۍ د غوره 15 لوبډلو برخه شي. رحمت ټینګار کړی چې د نړیوال جام لپاره باید لوبغاړي داسې ذهنیت جوړ کړي چې په ورځنیو لوبو کې په منظم ډول له 300 څخه زیاتې منډې جوړې کړي او د لویو هدفونو د تعقیب وړتیا ولري. هغه ویلي د کپتانۍ فلسفه دا ده چې لوبغاړو ته باور او ازادي ورکړل شي څو خپل طبیعي لوبه ترسره کړي او د شرایطو له مخې غوره پریکړې وکړي. د راشد خان په اړه رحمت ویلي نوموړي د افغانستان په ټیسټ بریاو کې مهم رول لوبولی دی، خو د ملا ستونزې له امله ډاکټرانو ورته د اوږدې بڼې لوبو څخه د استراحت سپارښتنه کړې ده. د هغه روغتیا او اوږدمهاله راتلونکی تر هر څه مهم دی. رحمت ویلي افغانستان به د نورو لوبغاړو د چمتو کولو او د لوبډلې د پیاوړي کولو لپاره هم کار ته دوام ورکړي. د رحمت د دې تازه څرګندونو په اړه ستاسو څه نظر دی؟ په کمنټ کې راسره شریک کړئ.